بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. دا وظیفه د هغه غرونو او د خويندو د پاره ده چې هغوی دا وایي چې مونږ مزدوري ډیره کوو او پیسې ښې ډیرې کور ته راځي، لیکن پای کې خیر او برکت نه وي. په راتلو باندې پوهیږو خو لیکن پتلو باندې نه پوهیږو چې دا پیسې کم طرف باندې لاړې. په کور کې مو خیر او برکت نشته او په پیسو کې خیر او برکت نشته او سخت پریشان یو. په ډاکټرانو باندې پیسې لګي او داسې بې ځایه ځایونو کې پیسې لګي او په داسې سیزونو باندې زمونږ پیسې لګي چې هغه بې مطلبه سیزونه وي. نو که تاسو هم داسې یې چې د ستاسو په رزق کې برکت نه وي، یا د ستاسو په کور کې خیر او برکت نشته، یا د ستاسو په کاروبار کې خیر او برکت نه وي، د ستاسو په اولاد کې خیر او برکت نه وي، نو د هغې دپاره زه نن تاسو ته یو عظیم الشانه وظیفه ښیم. صرف د یوې شپې د جمعې د شپې یو خاص وظیفه ده. دا تاسو وکئ، انشاءالله تعالی الله رب العزت به دې سره د ستاسو زندگی بدله کړي. یا زما عزتمندو، د چا یو خاص حاجت ته او د دای خاص حاجت او ناممکنه حاجت لپاره تاسو هم دا وظیفه او دا عمل کولی شئ. ان شاء الله تعالی دا خاص او دا ناممکنه حاجت به مو الله جل شانه پوره کړي. او د دې وظیفې زما عزتمندو چې کومه طریقه ده هغه ډیره زیاته اسانه ده. خو زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل ویزټ کړي وي، دا چینل مې لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې تاسو خاص وظیفې اخیستل غواړئ، یا ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو ساختونه پکار وي، یا ستاسو څه نور څه مسله وي، یا رای یا مشوره مونږ ته راکول غواړئ، نو زما په واتساپ نمبر باندې تاسو ضرور رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، د جمعې مبارکې په شپه باندې کله چې تاسو د ماسخوتن مونځ وکړو، نو تر سحر اذانونو پورې تاسو دا وظیفه کولی شئ. یعنی د دې ټایم ډیر زیات اوږد دی، د ماسخوتن نه والې سحر بانګونو پورې. د دې په منځ کې چې ټوله شپه کې تاسو ته څه ټایم موقع میلاو شوه، نو تاسو دا وظیفه کولی شئ. زما عزتمندو، د دې ترتیب او طریقې کار دا دی چې د ټولو نه مخکې به 2 رکعاته نفل وکړئ. کله چې مو زما عزتمندو د ماسخوتن مونځ وکړو، نو د دې نه پس به تاسو دا وظیفه کوئ. د ټوله مخکې پیله اول به تاسو 2 رکعاته نفل وکئ. عام سمپل 2 رکعاته نفل څنګه چې مونږ کوو، چې کوم صورت د ستاسو په دې کې خوښ وي هغه تاسو په دې کې ووایئ. څه دا ضروري نه ده چې یاره خامخا دا صورت په تاسو په دې کې وایئ. عام 2 رکعاته نفل به تاسو وکئ. د نفلو نه پس به چا سره خبرې نه کوئ، بغیر د خبرو اترو نه تاسو به 100 پیرې درود شریف ووایئ. چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي نو هغه به تاسو ووایئ. تاسو مختصر درود شریف هم ویلی شئ او تفصیلی درود شریف هم ویلی شئ. خو زما عزتمندو، که چېرې تاسو درود ابراهیمی وي، یعنی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد تر اخره پورې، نو دا به ډېر بهتره وي. کله چې مو درود شریف ولوستو، نو بیا به 100 مرتبه 100 ځلې به تاسو استغفر الله من کل ذنب واتوب الیه، استغفر الله من کل ذنب واتوب الیه، دا به تاسو ووایئ.
یا تاسو ته دا نه درځي نو مختصر ویلی شي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. زما عزتمندو دا په دې وجه چې دا ډیر زیات آسان دی، په اسانه باندې یادېږي، په اسانه باندې ویلی شي. نو چې کوم استغفار تاسو ته آسان وي او بلولئ. کله چې مسل پیر استغفار ولست نو بیا زما عزتمندو د سورۃ الطلاق اولنې رکوع چې کله ختم شي نو د دې په آخر کې یو آیات کریمه ده او دا آیات کریمه مکمل ټول نه ده بلکې د دې یو آخري حصہ ده. نو دا به تاسو زما عزتمندو 314 پیره تاسو وایي. زه تاسو ته ویم تاسو سکرین دا ګورئ او ځان په پوهه کې دې طریقې سره تاسو وایي. ومن قدر علیه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. دا تاسو 314 پیره اولولئ. زما عزتمند وخت په پدې باندې ډیرو لګي، لیکن دا داسې آیات کریمه ده چې دې کې الله جل شانه فرمایلی دي سيجعل الله بعد عسر يسرا، چې د دې معنی او ترجمه دا ده چې زرد چې الله رب العزت په تاسو ته د سختیا نه پس په تاسو باندې اسانتیا راولي. نو زما عزتمندو چې کله تاسو باندې سخت او مشکل حالات راشي، تکالیف راشي، مصیبتونه در باندې راشي او پریشانو کې تاسو راګیر شئ، نو چې کله تاسو دا وظیفه وکړئ ان شاء الله تعالی الله جل شانه به تاسو باندې د دې ګرانتیا نه پس اسانتیا راولي. دا رنګ الله جل شانه بستاسو په رزق کې، دستاسو په پیسو کې، دستاسو په کاروبار کې، دستاسو په روزګار کې به خیر او برکت واچي او دستاسو نو بیا بیځایه پیسې نه لګي. ډیر بهترین عمل دی زما عزتمندو، ډیر آسان عمل دی. ضرور به ضرور تاسو د جمعې په شپه باندې دا وظیفه دا عمل وکړئ. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښه شي وي. که ویډیو مو خوښه شي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.